الحمدلله ثم الحمدلله چې الله جل شانه موږ تاسو ته خپل خوره خپل ملک خپل وطن دا کړی چې ملک پاکستان دی او موږ تاسو دغه ملک زموږ تاسو دغه وطن د 14 اگست 1947 کې آزاد شوی اگر چې په دغه ویډیو باندې ډېر خلک اعتراضات لري خو د هر چا یو خپل رائے دو او زما خپل رائے دا چې سبا 14 اگست زموږ تاسو لا دغه چې کوم خوشحالي مناويږي چې دغه خوشحالي زموږ تاسو د اسلام په دایره کې مناو شي ځکه چې الله جل شانه زموږ تاسو په دغه ملک او په دغه ملک کې چې څومره خلک دي په دوی باندې دا یو لوی احسان کړی دی او دا یو لوی نعمت دی زموږ ستاسو لپاره چې موږ ستاسو له دغه شان دی بهترین ملک را کړی دی او د الله جل شانه د نعمت شکریا په ډمامو باندې په غانو بجانو باندې په ون ویلنګ باندې په شور شراغه باندې خلکو ته تکلیف رسولو باندې دغه شکریا نه دو دا خو چې یو بې عقل انسان کولی شي لکه څنګه موږ تاسو سوچ وکړو هر یو مسلمان له سوچ پکار دی چې الله جل شانه نعمت په ما او تا باندې کړی دی او د هغه نعمت شکریا زو ته په هغه کارونو سره کو چې په کوم کارونو سره الله جل شانه ناراضه کیږي نو موږ تاسو له پکار دی چې دغه 14 اگست خوشحالي موږ تاسو خپل فیملی سره مناو کو او طریقې کار داسې وکړو چې د الله جل شانه شکریا ادا کو موږ تاسو چې 2 رکعات نفل وکړو دغه ملک خیر د پر دعا وکړو په دغه ملک چې چا منډه ترډې وهلې وي چې د الله رضا د پر پکې خدمت کړي وو چې د هغوی پسې دغه نفل چې ثوابونه وبخو او د الله جل شانه شکریا په دغه نوافل سره په ذکر اسکار سره ادا کو او دا چې دغه نعمت چې شکریا ولګ څنګه الله جل شانه فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم کچته تاسو زما نعمت شکر ادا کړو نو زب تاسو ته دغه نعمت نورم سیوا کوم نو دې د وجنه په غانو بجانو باندې په ډول ډمامو باندې او خلکو ته تکلیف رسولو باندې او خپل ځان هلاکت رسولو باندې دغه نعمت شکریا نه ادا کیږي زما ټول مسلمانانو ته درخواست دی ریکوست دی چې تاسو هم دغه خوشحالي او دغه نعمت شکر په دې انداز ادا کو چې الله جل شانه موږ تاسو نه خوشاله شي او چې زموږ تاسو په دغه نعمت کې نور اضافه وشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین